تاسو خو تیار روانه خورئ ډېره مننه یاره ډېرو درنو ملګرو سلامونه چېرته چې مو راوستی هغه ته مو راوستی د لارې منظره خو مو ولیده هغه چکر مو وواهه د اختر په لومړي ورځ باندې درنو ملګرو چې ویډیو کې ګورئ څه لګیا دي والیبال کوي هغه هم تاسې کتلی شئ او په ګډه راغلو باربکیو ته او غواړو له ملګرو سره تفریح وکړو غوښه خوړل یا نور مشروبات څښل یا نوره میله جوړول په کور کلي کاله کې دا ډېره اسانه ده او د هغې خپل خوند نه وي مګر دا ده څه چې همغه غوښه ده همغه خوراک دی خو که چېرته د ملګرو سره په صلې رحمۍ او مینه باندې څه لرې ځای ته لاړ شئ چې هغه د ازاده فضا وي ماحول وي د مرغو چغار وي شین چمن وي لمریزه ورځ وي او بیا د لمر د غروب حالات چې لمر کې اوسي نو دا به یې خپله خوند راولي ملګري لګیا دي راځو دوه درې خبرې ورسره کوو او اول به دا در باندې وګورم راشه داسې غوښې پخې شوي دي دا د چرګانو ادمونه دي چرګانو خپې دي که ادمونه دي څه ورون دا د چرګانو ورونه دي چون بربکیو کې دا شان خلک دي نوره غوښه چې دا هغه د لږو ډېر هغه نه سوی ته پام نه ملګري سلامونه جوړ بخیر اختر مبارک شه مننه سلامت دې څنګه د اختر اوله ورځ غره کوله اختر د مسافرۍ کې غمیږي که نه یعنې سخت وي که چې یاران دوستان یو بیا داسې په چکر راشي ځینې خلک داسې که نه چې ځان له مخکې شوي که هلک یو ټا کې کوټه ځان پسې بنده کړي ملګري له زنګ وه دوست له زنګ وه خپلوان له زنګ وه ولا خفه یم دایمه یعنې هغسې حالت انسان هغې ته ورنکړي خپل ساعت تېر کړي دواړه او دا یو دومره د اختر خوشحالي داسې تېرېږي او بیا مصروف او اروپا کې خو بیا بیخي ژوند مصروف دی ملګري سلامونه جوړ کړي د ملګرو ته خپل ځان هم ور وپېژنم احمد هارون او څومره کې وخت کېږي دلته اوسېږي ژوند کې 2 کاله داسې کوم اختر دی چې ډېر درباندې غمېدلی دی ډېر سخت شوی دی او کوم اختر دی چې ډېر یعنې ملګرو باندې آباد وي او شهزاد صاحب تا تخلص شهزاد دی که د شهزاد وي د خوږیاړو نه جلال آباد خوږیاړو ډېر نو دا زمونږ د بنډار هغه ځینې بنډارونو کې یوه خبره خلک کوي دا بنډار مالګه ده هغه بنډار ده دا اصلي مالګه ده چې دا سړی نه وي د دې خلکو نه نه وه خاطر راته شه چې دا سړی نه وي خدای چې اکبر باندې تا باربکیو پخ کړی نه وي هغه خپله چې دی پاچي اوسو والا ضیا خدای په رنګ کې دې بچیا پخ کړی او مشر نه مشر خو بیخي و چې دا پارټي لغوه کوو او بله ورځ راځي نو له ټولو مننه چې موږ سره مو دا ویلاګ ولیده او ستاسې د لا دایمي همکاریو په هیله زموږ پر یوټیوب چینل د دې تفریحي ویډیو باوجود سندریز شعرونه موسیقي شعر ادب ترنمونه د فرانسې اړوند ځینو جالبو ښارونو ویډیوګانې د دې ځای فرهنګ کلتور عنعنات او هغه ښایستونه چې ستاسو له مخې پناه دي په دې ادرس به راسره څارلی شئ نو له ټولو مننه او له احمد شاه هم ځانګړې مننه احمد شاه نه به یو ځانګړی ویډیو کلیپ واخلم د سهار هغه د لمانځه ویډیو چې ملګرو تاسو وکته نن هغه محمد شاه کړی وه کور آباد ښه انځرټونه یې موږ ته اخیستي وو نو اوس به ورسره دوه درې خبرې کوم او دا خبرې به تاسو اورم د امپو دا د لوګر دی او لوګرې واسکټ یا دی سره د کنارې خولۍ نه ده خو هغه ته ورته ده په هر حال ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ
احمد شاه سلامونه جوړ په خیر وعلیکم السلام څنګه یې؟ بخیر اختر څنګه و؟ الحمدلله ښه خوندورو په خیر روان دی خیر روان دی. داسې قدم و راځه ښه سهار هم موږ تاسو یو ځای وکړه و او دا اختر مونځ مو ګډ وکړ ګاډه باندې د اختر نه خلک ډېر بد وړي په مسافرۍ کې که نه یعنی دا وایي لږ بد ځکه تمامېږي چې فکر کوي چې کلي کې به لمونځ وي او داس به خلک به راټولي خپلوان دوستان یاران به راغلي خپلوان به ځي راځي نو مسافرۍ کې وایي دا سخت وي ستا تجربه څه ده دا خبرې ته سخته ده سخته ده کلی کوري ورور دوستانې خامخبین هلته اسانه وي هلته اسانه وي خو دا مسافرۍ نه دي خدای د افغانان خلاص کړي امین چې هر سړی په خپل وطن شي په خپل کلي چم شي نو بیا به ښه ده واسکاټ جامې خولۍ دا تا بیخي وطني سټایل کړی زما هم دی خو لکه تا بیخي کره وطني سټایل لوګری سټایل ښه ډېر ښه ډېر وطن نه دا د همدې اختر له سپېشل راغلی وه زما جامې د وطن دي ما هغې ځینې ځان سره راوړي دي او دا کوم کوټ چې دی دا مې ملته اخیستی دی نو بس ته بیا ښیي تازه تازه د دې په دې جامو په دې شیانو د وطن د خاورې او د هوا هغه اغېز شته دی که نه نو څه وایې مسافرو ملګرو ته داسې کم څه کېدله پیغام ښکاري چې ورته وړاندې کړي پیغامونه خو به ډېر وي ستا زړه کې څه دي زما په زړه کې بس خوشحاله ژوند دی کې څه وکړو مجبور یو وخت به تېروو وخت به تېروو وخت به تېروو بیا به دا راته مسافري ده هېڅ نه کېږي که نه ته څنګه چغې وایې دا څوک چې د منلې برو چغې وایېدو لا څه وایې دا پیږه ده خپله پیږي خپله پیږي صحیح ده د ټولو ملګرو مننه سلامت اوسئ دوستانو سلامونه کورونه مو آباد السلام علیکم السلام علیکم